په دوو مسایلو باندې مخکې ما لږې خبرې کړې وې، غواړم هغه تکمیلیږي خو نه، خو یوه برخه یې بله هم تاسو ته وړاندې کړم چې یو د مدني مبارزې اړخ و او بل د ټولنیزو نزاکتونو. د مدني مبارزې په برخه کې موږ دا ویلي وو چې نو د مدینې منورې د نوم د ښار نوم یثرب و. یثرب داسې ښار و چې د جاهلیت په دوره کې شراب ډیر پکې تولیدېدل او اکثریت خلک مخمور به وو. په کوم ځایونو کې چې شراب او مخدره مواد ډیر شي، هلته د ټولنې نظم له منځه ځي، انسانیت حیوانیت خواته ځي او انساني معیارونه ټیټېږي. طبعا د انسانانو ژوند هم د ګواښ سره مخ کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یثرب ښار ته هجرت وکړ، دا ګډوډي چې ولیدله چې نه د چا سر خوندي دی، نه د چا عزت خوندي دی، نه په دې ښار کې داسې اصول او قواعد شته د ژوند کولو. نو ځینې قواعد یې وضع کړل. مثلا ویل چې هیڅوک حق نه لري د چا کور ته داخل شي پرته له اجازې. هیڅوک حق نه لري د شپې په تیاره کې پرته له رڼا وګرځي. هیڅوک حق نه لري چې د نورو د آزار او اذیت سبب شي، او هیڅوک حق نه لري چې په ښار کې د ترافیکي ازدحام او یا ګډوډیو سبب شي. د دې قواعدو په وضع کېدو سره یثرب ښار آرامه شو او قانون پکې حاکم شو. نو هغې نه وروسته دا ښار په مدینه ونومول شو. مدینه په همدې خاطر ونومول شو چې قانون پکې حاکم شو، ضوابط او قواعد پکې تطبیق شول. نو د یثرب ښار د مدینې په ښار باندې تبدیل شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک وجود له امله په تبرک سره مسلمانان منوره د منورې کلمه ورسره زیاتوي. حمزه بابا هم د یثرب یادونه کوي او دغه د شرابو ما حمزه ته یثربي باده خاونده په ښاغلي پیمانه کې د افغان را. نو دا زموږ په ادبیاتو کې ځای نیولی دی. په هر حال دا د تیر بحث دوام و. نو مونږ ویلی شو چې مدنیت یعنی د قانون حاکمیت. مدني فعال هغه څوک دی چې د قانون د حاکمیت لپاره د قانون په رڼا کې په ولنټیر ډول یا رضاکاران شکل سره هلې ځلې کوي او په هغو ځایونو کې د افغانستان د مدني قوانینو او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کنوانسیون په رڼا کې مدني فعالان په هغو کارونو بوخت وي چې په کوم ځای کې ولس ته او ملت ته حکومتي چارواکي لاسرسی نه لري. مدني فعالان هلته خدمات وړاندې کوي، په یو ډول نه یو ډول پر حکومت فشار واردوي چې د قانون حاکم کی او د ولسونو حقونه اعاده کی. نن په دې باندې خبرې کوو چې دا مدني مبارزه څنګه کیږي. په دوه ډوله مدني مبارزه موږ پیژنو. یو فردي مدني مبارزه ده، دویم ډلهییزه مدني مبارزه ده. فردي مدني مبارزه تاسو کولای شئ چې د ځانګړو مرکو له لارې په رسنیو کې د ګردي میزونو او تلویزیوني بحثونو کې د برخې اخیستنې له لارې، په جومات کې د خپل نظر د شریکولو له لارې، د لیکنو او مضمونونو د لیکلو له لارې، هغه په انټرنیټي سایټونو په دې برخو کې د خپرولو له لارې، او په اجتماعاتو کې په انفرادي شکل سره د ځوانانو سره د خلکو سره په ناستو ولاړو کې د مفاهیمو د تفهیم له لارې مدني مبارزه ترسره کیږي. دویمه ډله مدني مبارزه چې ده هغه د ډلهییزه مدني مبارزه ده. ډلهییزه مدني مبارزه چې ده د هغې دپاره د ټولنې ایجاد ته ضرورت دی. د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې د افغانستان اتباع حق لري چې د وګړو د حقونو نه د دفاع په خاطر
ټولنې جوړې کړي، اجتماعات جوړ کړي او د یو مدني نهاد په توګه په اړوندو ارګانونو کې ځان ثبت کړي او بیا خپلو مبارزو ته دوام ورکړي. دغه ټولنه چې کله ایجادیږي دا به د یو رهبرۍ لرونکي اوسي چې په رهبرۍ کې هم کیدای شي چې په راس کې یو څوک وي، مرستیالان ولري، منشي ولري، مالي اداري مسؤل ولري، د اړیکو او عامه اړیکو مسؤل ولري، د کمیټو مسؤلین ولري چې د فرهنګي کمیټه ده، تدارکاتو کمیټه ده، یا همدغسې د خدماتو کمیټه ده، د ښوونې او روزنې کمیټه ده، د ورزش کمیټه ده، نور کمیټې چې هغه څوک ضرورت ورته ګڼي. کله چې دا تکمیل شو، په یاد ولرئ چې ډله مبارزه بیا د یو فرد په انحصار کې نه وي. دا باید د یو کلکتیو او یا هم د یوې ډلې له سلا مشورې وروسته تصمیم ونیول شي. کله چې ډله ایجاد شوله، کله چې نهاد ایجاد شو، کله چې منشور ورته وټاکل شو، اساسنامه ورته وټاکل شوله، بیا به موږ څنګه مدني مبارزه کوو؟ په یاد ولرئ چې دلته هم موږ باید سلسله مراتب مراعات کړو. مثلا د مسایلو قضایاو په وړاندې غبرګون په سیستماتیک ډول واخلو، درک کړو چې کوم ځای کې د مظاهرې ضرورت ده، کومه ستونزه په غونډې حلیږي، کومه ستونزه په مطبوعاتي کنفرانس او مطبوعاتي اعلامیې سره حلیږي، کوم پیغام موږ د کوم چینل له لارې څنګه رسولی شو. داسې ونکو چې ستونزه وړه وي او موږ ورته خیمې وهلی وي. داسې ونکو چې ستونزه په غونډه حلیږي، په مشوره حلیږي، موږ مظاهرې کړي وي. اوس اول باید موږ ټولنیزه ستونزه درک کړو. هر مدني فعال او مدني نهاد باید د خپل ټولنې ټولنیزه ستونزه اول درک کړي. فکر وکړي چارواکی څه کوي، زما په کلي کې حالات څنګه دی، ملک څه کوي، حاکم څه کوي، ولسوال څه کوي، د ټولنې نور خلک څه کوي. فرضاً که فرض کړئ په ننګرهار کې داسې یوه ستونزه ده چې هغه ملي ده، ولې چارواکي پرې غوږ نه ګروي. د مدني فعالانو دلته مسؤلیت څه جوړیږي؟ په اول قدم کې به دوی خپله رهبري راغواړي، مشوره به کوي، غونډه به کوي. د غونډې دپاره غونډه بیا باید څنګه مدیریت کړو، دا یو بیل بحث دی. له غونډې وروسته دا پیغام باید اړوندو چارواکو ته ورسیږي. که چیرې چارواکي په دې باندې غوږ ونه ګراو چې په غونډه باندې سر خلاص نه که او ستاسې په تصمیم باندې غوږ ونه ګراو، تاسې یو بل سټپ قدم اخلئ چې هغه کیدای شي تاسې مطبوعاتي کنفرانس جوړ کړئ. مطبوعاتي کنفرانس چې جوړوئ د هغې دپاره پلان څنګه جوړېږي، هغه بیل بحث دی، په هغې بیا بحث کوو وروسته په نورو غونډو کې. که د مطبوعاتي کنفرانس له لارې ستاسې مطبوعاتي اعلامیه او مطبوعاتي کنفرانس هم نتیجه ورنه کړله، تاسې کولی شئ چې په غبرګوني ډول سوله ییزو مظاهرو ته ورشئ او سوله ییزه مظاهره وکړئ. که احتمالاً دا چې بیا مظاهره څنګه کیږي، قوانین څه دي، ستاسې اقدامات باید څه وي او څنګه باید مدیریت شي، هغه هم بیا بیل بحث دی، په راتلونکو بحثونو کې پرې بحث کوو. که احتمالاً ستاسې مظاهرې هم نتیجه ورنه کړله، بیا نو هغه نو په نهایت کې ستاسې مجبوري ده چې تاسې په اعتصابونو باندې لاس پورې کوئ. ورشئ د هماغه مسؤول ارګان د دروازې په خوله کې خیمه ولګوئ، د نه خوړلو اعتصاب وکئ، خپلې خولې وګنډئ، او تر څو پورې چې ستاسې غږ نی اورېدل شوی، ستاسې حق اعاده شوی نه وي او عدالت تامین شوی نه وي، تر هغې به تاسې خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکوئ. انشاءالله چې په راتلونکي جمعه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې غونډه، مطبوعاتي کنفرانس، مظاهرې او اعتصابونه څنګه مدیریت کو، له کوم ځای نه پیل کو، پلان ورته څنګه جوړ کو، په دې باندې به بحث کوو. دا چې ما ستاسې وخت ډېر ونیو، تاسو ته ځل بیا هرکلی او ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، ډېره مننه.